داسې ځان جوړ کړه چې په خپله د دعا قابل شي. داسې ځان جوړ کړه چې په خپله د دعا قابل شي. هغه څه کس دی چې په سوال په پېښور کې یوه اداکاره چې منیبا شاه نومېده په سټیج به یې ډرامې کولې او یوه مشهوره اداکاره وه نن په پېښور کې په رکشه کې روانه وه او څه کسانو وویشتله. په دې واقع کې خپله منیبا شاه وفات شوې ده او د رکشې ډرایور زخمی دی. پولیس وایي کومو کسانو چې په منیبا شاه باندې ډزې کړي دي او هغه یې وژلې ده، دې کسانو دا کار د دې په خاطر کړی دی چې دا به له ګډېدا او سټیج ډانسونو څخه منې کوله، خو دا نه منې کېده او اخر یې ورسره داسې چل وکړ. ملګرو، زه دلته دا یوه خبره کوم چې د هر انسان سره د انسان اختلاف کېدلی شي، خو د انسان د وژلو حق هیڅ چاته هم نه ده حاصل. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د یو انسان مرګ د ټول انسانیت مرګ دی، خو ښه دا وه چې دا یې په طریقه باندې پوی کړې وه او یا چې دی په کوم ځای کې ډانسونه کول هغو خلکو ته ویلې وه او داسې نورې طریقې هم وې او همداسې نورې 20 طریقې هم وې. لکه د پښتو په معاشره کې د جرګې سیستم هم شته، خو د مرګ حق هیڅ چاته هم نه دی حاصل. ملګرو، د پېښور یوه ښکلې اداکاره دا وخت د دې دنیا څخه لاړه او له تاسو ټولو څخه مو همدا هیله او خواست دی چې دا په خپلو دعاګانو کې یاد وساتئ. شاید ستاسو دعاګانې دا وخت دې ته ډېره ګټه ورسوي.